بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن د پښتو څانګې د رول په حواله باندې د دې څه کردار دی په ټوله دنیا کې یا په پاکستان کې، بیا موږ تاسو وچو چې د سندیانو کم رول دی په دې حواله باندې. موږ دا خبره سمپلي کوو چې انسان څه دی، هغه اشرف المخلوقات دی، اصل الخالقین دی. هغه چې دی اشرف المخلوقات وجه دا ده چې یا ژبه ده چې دته دا دومره لوی مقام ورکړی دی، یا شعور دی، سوچ دی، شعور دی. همدغه ژبه او شعور چې دی دغه انسان چې دی له ټولې دنیا څخه، له ټولو انسانانو، له ټولو د ټولو حیوانانو څخه یا د حشراتو څخه جلا کړی دی. موږ خبره دا کوو چې په ټوله دنیا کې یا په پاکستان کې د پښتو څانګې یا په انګریزي کې موږ ته وایو د ډپارټمنټ څه رول دی، څه کردار دی، څه اهمیت دی. په دې حواله خبره کوو. تدریس په دنیا کې دوه شیان دي. یو دا دی چې ریاستي ادارې وي. ریاستي ادارې دا ده چې پښتو ډپارټمنټ دی، پښتو اکیډمي ده یا پښتو بل شی دی. دا ریاستي ادارې دي، دا هم کردار ادا کوي د ژبې پرمختګ کې. لیکن یو داسې دی چې غیر ریاستي ادارې دي، خلکو ټولنې جوړې کړي دي، ادبي ټولنې کتابونه چاپوي، یا څوک پرسنل په ذاتي دغه باندې د پښتو سره، د پښتون افغان د ژبې سره مینه لري او هغسې د خپل شیان چاپوي. د دې بیا خپل رول دی. لیکن په ژبه کې د قومو په ژبه کې تر ټولو لوی رول چې دی هغه دا دواړه نه ادا کوي. هغه چې دی غیر شعوري، یعنې غیر ریاستي ادارې چې دی هغه ادا کوي. مثال کے طور پر غیر شعوري پرمختګ چې دی، غیر شعوري پرمختګ چې دی چې انسانان هغه چې دی متلونه، ژبه، موسیقي، فولکلور او دا نور کم ماورې چې دي، یا انسانان چې دي بانډار کوي، یا انسانان لوبې کوي، یا انسانان راځي په بله طریقه باندې د دې ژبې مین کردار چې دی هغه دا دی. تر تنظیمونو، تر ټولنو، تر اکیډمیانو، تر ریاستي اکیډمیانو ولس چې دی هغه ډېر ډېر زیات کردار ادا کوي. غیر شعوري، یعنې یو سړی غزل یې دی به دې نه دی خبر زه ژبې ته کار کوم، یا یو سړی متلونه وایي دی به دې نه دی خبر چې زه، یو سړی ټوکې کوي دی به دې نه دی خبر چې زه ژبې ته کار کوم. لیکن غیر شعوري طور دی په ژبې کار کوي. دا چې دا ډېر مین کردار دی. نو په دې حواله باندې موږ خبره کوو. موږ دا وایو چې دا ډپارټمنټ خبره وکړو په د پښتو دپاره تر ټولو مین رول چې ادا کړی دی هغه دغه دی اسلامیه کالج پېښور دی چې په 1914 کې دا کالج جوړ شو. یو 2 کاله بعد له اردو سره، له انګریزي سره پښتو ژبه هم سیده هغه رایجه شوه. نو دغه ټیم چې دی مولانا عبدالقادر په چې دی هغه د دې مصر دی، اعزازي مصر یې و، خو دغه ټیم اول کردار چې دی د اسلامیه کالج ادا کړی دی. په دې کې سره خالي د پښتو ژبه ته کردار نه دی ادا کړی، بلکې یوه خیبر مجله ایجاد کړه چې یو کلنه په یو کال کې به راتله، هغې د پښتو ژبې لپاره ډېر کردار ادا کړي. بیا موږ دا خبره کوو چې ډېر وروسته بیا په کابل پوهنتون جوړ شو چې په 1933 کې جوړ شو. په هغه کې هم تر ډېره پورې پښتو ژبه نه وه. بیا بعد پښتو ژبه سیده هغه رایج شوه چې دغه ډېر زیات مین کردار په دې کې ادا کړی و. خو وروسته په 1961 کې په پېښور کې بیا ډپارټمنټ جوړ شو، پښتو اکیډمي جوړه شوه او پښتو ډپارټمنټ جوړ شوي چې هغه بیا خپل کردار ادا کړي. لیکن بدبختي دا ده چې د پښتونخوا کې، په پښتون وطن کې، په پاکستان کې ډېرې زیاتې یونیورسټۍ دي چې هغه زموږ د پوهنتونونه دي چې هغه زموږ د مشرانو پر نوم دي، خو تر ډېره پورې په هغه کې پښتو نشته. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې ګومل یونیورسټۍ شته، په هغه کې تر اوسه پورې پښتو ریګولر نشته. په دا کې ایم اې شته، هغه پرایویټ کېږي که نه. داسې ولی خان پوهنتون په مردان کې تر ډېره پورې په دې کې پښتو نه وه، او اوس دی په دې کې بعد کې د ډاکټر بخشالي صاحب په مدد باندې د پښتو چې د هغه پرمختګ وکړي. کرک یونیورسټۍ شته، کرک پوهنتون، دا د خوشحال خان خټک په نامه ده، لیکن هلته تر اوسه پورې پښتو رایج نه ده. باچا خان پوهنتون زموږ ډېر لوی اتل دی. باچا خان په هغه پوهنتون کې هم تر ننه پورې پښتو نشته. نور ریسرچیان خو کېږي خو پښتو په هغه کې نشته. او په کوټو کې زموږ په دې بلوچستان کې په سیري پښتونخوا ډېره لویه آبادي ده. خالي کوټه کوم بلوچستان یونیورسټۍ چې ده یا کوټه پوهنتون چې ده، هلته یوه پښتو ده، پښتو څانګه ده، او یو پښتو ډپارټمنټ دی، او بل د لورلایي څانګه ده. په دې کې موږ دغه کوو. تاسو خپل اندازه ولګوئ چې دې څه کردار دی. بله خواته تاسو وګورئ د سندیانو به د دې لینګویج اتارټي شته، د څانګو، د یونیورسټیانو، د ډپارټمنټ او د اکیډمیانو بغیر د دوی لینګویج اتارټي شته.
او له دوی سره سینګیالوجي چې ده د دې لپاره دوی کار کوي. شیخ ایاز چیرې جوړ کړی دی او دغه چې دی پیجلو چیرې چې دی دا یې جوړ کړی دی. دغسې کې که نور دنیا ته انټرنیشنل دنیا ته وګورو په رشیا کې چې دی په پښتو کې پی ایچ ډي کېدلی شي خبرې کوي یا ایم پی ایل پی ایچ ډي کېدلی شي. په تاجکستان کې چې دی پښتو شته او هلته باقاعده پر دې باندې کار کوي. په جرمني کې پی ایچ ډي او ایم پی ایل کېدلی شي په پښتو کې. او سره جواهرلال نهرو کومه یونیورسټي چې ده د هغې مشر د افغانستان یو خالد رشید چې دی د هغه مشر دی. په هغه کې ډېر زیات مثال کې پښتو چې د هغه خپل کار روان دی. په انډیا کې بل څه ډېر زیات په دې باندې پښتانه چې دي هلته کار روان کړی دي. او علامه اقبال قاید اعظم پوهنتون کې هم شته. دغه زموږ د پښتو د تاریخ مین وجه دا وه چې موږ دا یایو چې د پښتو څانګې څه اهمیت دی په دنیا کې، څه اهمیت دی، سیندیان څه اهمیت کوي، او زموږ په پښتونخوا کې د پښتو څانګو کم آل دی او کم اهمیت دی. کور مو ودان.